داسې ټاکنې نه غواړو چې برخوالي 1 میلیون او نتیجه یې د ولسمشران وي. د طالبانو مذاکراتي ټیم غړي او سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم د المان له دوی چوله تلویزیون سره په مرکه کې ویلي داسې ټاکنې نه غواړي چې برخوالي 1 میلیون او نتیجه یې د ولسمشران وي. ښاغلي نعیم دا څرګندونې د ټاکنو په اړه د ډاکټر غني وروستۍ هغې طرحې ته په اشارې کړي چې ویلي وه له ټاکنو پرته حاضر نه دی چې چاته واک ولېږدوي. د نعیم په خبره هغه به څه ټاکنې وي چې د 15 تر 40 میلیونه کسانو څخه تر 1 میلیون کم کسان ګډون پکې وکړي او بیا سرنوشت هم د 2 ولسمشرانو په انتخاب سره په بهر کې وټاکل شي. نوموړی وایي افغانستان کې سراسري انتخاباتو ته زمینه نه ده برابره، بهرنۍ مداخلې شته او له همدې امله عامو خلکو په اوس وخت کې پر انتخاباتو باور له لاسه ورکړی او ټاکنو کې په نه ګډون سره وښوده چې دوی ټاکنو سره پرېکون اعلان کړی دی. نعیم په څرګنده توګه ویلي چې د غني طرحه یوازې واک کې د پاتې کېدو او د هغوی ګټو د خوندیتوب لپاره ده. هیڅ داسې څه نه پکې لیدل کېږي چې د تلپاتې سولې راتګ پکې نغښتی وي.